امیر عبدالرحمن خان د 1880 زیږدیز کال څخه د 1901 زیږدیز کال پورې د افغانستان امیر پاتې شوی. امیر عبدالرحمن خان د افغانستان په تاریخ کې د هغه ځواکمن حاکم په توګه پیژندل کیږي چې په هیواد کې له هغو ناخوالو او ګډوډیو وروسته چې د افغان انګریز له دوهمې جګړې وروسته رامنځته شوې وي بیرته په کابل کې د افغان دولت واک له سره ورغوه. هغه د امیر محمد افضل خان مشر زوی او د دوست محمد خان لمسی و. په بلخ کې دودیزې زده کړې ترلاسه کړې وې. امیر عبدالرحمن خان 14 ودونه کړي وو او 12 زامن او 4 لوڼې ترې پاتې شوي. کله چې انګریزانو امیر عبدالرحمن خان د سردار محمد افضل خان زوی د تاشکند څخه راوغوښت نو یې له ده سره د یو شمېر مرستو قول وکړ په دې شرط چې که دی په خارجي سیاست کې د انګریزانو سره مشوره وکړي. امیر عبدالرحمن خان هم د مجبوریت له مخې قبوله کړه. دی ډېر تجربه کاره سړی و. دی پوهېده چې د قومي خلکو سره څرنګه چلند وکړي او هم د انګریزانو سره څرنګه په خپله ګټه په نرمۍ چلند وکړي. د وکولای شول چې د 2 ورځو په مدت کې په کابل کې امنیت راولي او بیا د افغانستان نورو ښارونو ته پام شو او په دې ډول د افغان او انګلیس دویمه جګړه پای ته ورسېده. امیر عبدالرحمن خان په ډېر لږ وخت کې په هیواد کې خپل مخالفان یا له منځه یوړل یا یې بندیان او یا یې فراره کړل. انګریزانو هم له ده سره مرستې کولې. په 1880 میلادي کال کې 15 لکه روپۍ 200 توپونه او 2000 ټوپک امیر ته ورکړل او هر کال به یې 13,000 پونډه مرسته ورسره کوله. د ډېر ژر ټول بلواګر لکه د غزني غلجیان او د منځني افغانستان هزاره ګان د ځان تابع کړل. د سپاسالار جنرال غلام حیدرخان چرخي په واسطه یې د هیواد ټولې هغه برخې چې د افغان دولت له لاسه وتلې وې بیرته په لاس راوړي. په نورستان کې د اسلام دین خپور کړ او هغه ځای د نورستان په نامه وباله. امیر په هیواد کې د جاسوسۍ دایره جوړه او قوي کړه. تکړه قاضیان مقرر کړل. د پوستې دفترونه خلاص کړل. شرعي محکمې د سره خلاصې کړې. د کابل په شاهي مدرسه کې دیني عالمان مقرر کړل. چاپخانه یې بیا خلاصه کړه. په کابل کې د ټوپک جوړولو فابریکه په کار واچوله. د مالی دفترونه خلاص کړل او د لارو غلۍ له منځه یوړل. د خارجي سیاست په برخه کې په نرمۍ ګام اخیسته. په 1885 میلادي کال کې تزاري روسیې په شمالي پنجدې حمله وکړه او هغه یې ونیوله. که څه هم انګریزانو باید په دې هکله له ده سره مرسته کړې وای خو ویې نه کړه. په امیر عبدالرحمن خان لویه نیوکه دا کیږي چې یوه ستره غلطي یې کړې او هغه یې له انګریزانو سره د ډیورند د کرښې معاهده ده چې د ملت له استازو پرته یې په خپل سر امضا کړه. په دې معاهده کې افغانستان په شرقي او جنوبي سیمو کې ډېرې ځمکې له لاسه ورکړې. امیر عبدالرحمن خان په کابل کې په 1901 زیږدیز کال کې مړ شو او پر ځای د زوی سردار حبیب الله خان واکمنۍ ته ورسېد.